الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. انتهائی واجب الاحترام عزتمند دوستان چې تاسو ته پته ده چې د ربیع الاول میاشت شروع ده او کله چې دا میاشت راشي نو ځای په ځای محفلې لګېدلې وي، د سیرت النبي جلسې او جلوس کېږي. سوال دلته کې دا راوچتېږي چې آیا په دغه جلسو جلوس کې انسان ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت یادېږي او که نه یادېږي؟ آیا په دغه جلسو کې د انسان زندگی بدلیږي او که نه بدلیږي؟ آیا په دغه جلسو کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سیرت جذبه زموږ او ستاسو په زړه کې پیدا کېږي او که نه پیدا کېږي؟ او آیا دغه جلسې او جلوس کول دا څنګه دي؟ ځکه نن سبا چې کوم جلسې جلوس کېږي، آیا دغه جلسې جلوس د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وخت کې شوي دي؟ آیا دغه جلسې او جلوس د صحابه کرامو په وخت کې شوي دي؟ آیا دغه جلسې د صحابو نه ثابت دي، د تابعینو نه ثابت دي؟ عزتمند ورونو که موږ او تاسو دلته وګورو، د صحابه کرامو نه ډېره زیاته جذبه د چا هم نه وه، ځکه صحابه کرامو په خپل خوب پیغمبر باندې خپل سرونه شیندل. تاسو د احد په غزا کې وګورئ چې د څه اتحادي غلطۍ په بنا باندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حکم په منلو کې څه کوتاهي راغلې وه. صحابه کرامو ته ډېر زیات نقصان ورسېد، ډېر زیات صحابه کرام هغه شهیدان شو، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام غاښونه مبارک شهیدان شو، په تندي کې د اوسپنې کونډې ښخې شولې. عزتمند ورونو، په پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هر طرف نه د تورو د غشو ګزارونه کېدل، لیکن صحابه کرام چې هغه غشي، هغه د تورو ګزارونه، هغه به یې په خپلو سینو باندې رامنې کول. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه په دغه موقع باندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخې ته ودرېدو او چې د تورې او د غشو ګزار به راتلو، هغه به یې په خپله سینه رامنې کاوه، تر دې پورې چې د اویا د تورو او د غشو ګزارونه د هغه په بدن کې جوړ شول او هغه شهید شو، تر دې پورې چې د لاس ګوتې یې هم کټ شولې. عزتمندو صحابه کرام د خپل خوږ پیغمبر داسې عاشقان وو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لاړې مبارک به یې ځمکې ته نه پرېښودلې، په هر ځای په هر میدان کې به یې په ځان قربانولو، لیکن هغوی چېرته جلسې او جلوس نه دي کړي. علمای دیوبند وایي چې د دې جلسو او جلوسو هیڅ حیثیت نشته دی، دا هیڅ حیثیت نه لري. البته دومره خبره یاد ساتل پکار دي چې په دې ورځ باندې خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنیا ته راغلی دی او هم په دې ورځ باندې د دنیا نه تللی هم دی. نو موږ له پکار چې په دې ورځ باندې یو 2 رکعاته نفل وکړو او هغه چې کوم دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دپاره صدقه جاریه چې کوم دی هغه وبخو، یا ډېر زیات چې کوم دی هغه د درود شریف اهتمام وکړو. نور د دې میاشت ډېر زیات برکات دي، ځکه چې په دې میاشت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنیا ته راغلی دی.